سلام دوستانو، ارشیف پادکاسټ ته ښه راغلاست. زه جهانګیر خان یم. لکه تیر په څیر باندې موږ هم د سقراط په اړه باندې موږ ویډیو جوړه کړه. دا اوس دویم بخش ده او دا ویډیو موږ جوړو. تاسو ته موږ وړاندې کوو دا دویم بخش. که تاسو اول ویډیو نه کتلی نو موږ دلته تاسو ته پاس پرېږدو. دا ویډیو بیا تاسو کولی شئ دلته یې هم وګورئ. موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدو. ځو د تاریخ زړه ته ویډیو زینوفیل وایي سقراط د ساینسي علومو پلار دی. هر څوک پوهیږي چې دا عمل او قبول نه سپېڅلی نه دی. سقراط د خدای جل جلاله د موجودیت په اړه وایي. الله جل جلاله د کائنات په فطرت کې موجود دی. الله جل جلاله د انسان په روحونو کې موجود دی. دی وایي زه دا عقیده پر ځای بولم چې په نیکو اعمالو سره د الله جل جلاله ذات په خپله موجودیږي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړله سقراط ژوند په اړه څه نه دي راپاتې. دغه یو څه معلومات دی چې نن یې لرو. دا هم د سقراط شاګردانو او ملګرو له لارې تر موږ را رسېدلي دي. سقراط د ژوند خاکه هم له همدې څخه تیاره شوې ده. سقراط د ملکتوب پر وخت د هغه د ذهني او تخلیقي پیاوړتیا په هکله هغه یو نږدې ملګری او ټولګیوال ګرایټو په نامه باندې و. دی داسې وایي یو ورځ زه او سقراط یو کولال دوکان تر څنګ تېرېدو. کولال نیمه نرمه خټه په لاسونو کې اړوله او را اړولم. یعنې موږ تاسو کولال پېژنو. کولال لکه د نن ورځ تنورونه جوړوي او نیغري جوړوي، دې ته کولال وایي. یا رقم منګي دی، هغه منګي هم جوړوي چې تاسو دلته په عکس کې لیدلی شئ. دغه رقم منګي به دوی جوړول، تنورونه به یې جوړول او بیا به اخر دا یو وخت کې یونان کې غټ کلتور هم و. نن ورځ هم په افغانستان کې دا کلتور شته. پاکستان، ایران او په افغانستان کې په بعضې ځایونو کې شته. په پاکستان او په ایران کې په بعضې ځایونو کې خپله شته. لږ ځنډ وروسته یې د څرخ له پاسه کېښوده. څرخ په تیزۍ سره تاوېده او خټه یې له ځان سره تاووله. کولال هم د خپلو لاسونو ته ډول ډول حرکتونه ورکول. تر لږ ځنډ وروسته مو وکتل چې یو ښکلی او پر زړه پورې مرتبان ورڅخه جوړ شو. سقراط وویل لږ مخکې خو د څرخ له پاسه خټه تاوېده را تاوېده، دغه ښکلی مرتبان له کومه شو؟ زه ورته غلی شوم. لږ ځنډ وروسته سقراط خپلې خبرې ته په خپله ځواب ووایه. دا ښکلی مرتبان مخکې له مخکې نه د کولال په ذهن کې جوړ و. د لاسونو او ګوتو په هنر او د څرخ په مرسته یې دغه جامه ور واغوسته. سقراط دې نتیجې ته ورسېد چې هر مادي شی لکه کور کې څوکۍ یا مجسمه تصویر یې مخکې تر مخکې د انسان په ذهن کې خوندي وي. بیا انسان د خپل ذهن په مرسته دغه نقشې ته چې د ذهن کې وي مادي شکل ورکوي. او د سقراط یوه زړه پورې او فوقالعاده لاسته راوړنه به سقراط په هنر، فن او تخلیق په اړه ډېر ښه پوهېده. سقراط نږدې ملګری فیډو ګرایټو په نامه باندې او د هغه ځانګړی شاګرد افلاطون ویلي پر سقراط وخت نه وخت داسې کیفیت راتلو چې موږ یې د الفاظو په ټول پور نشو بیانولی. دغه وخت په دې په پوره توګه له ځانه ناخبره و او همدارنګه چې کوم کار به دغه وخت ترسره کاوه ورنه پاتې شو. دغه ډول کیفیت په سقراط نه خواره که څه هم د سقراط په دغه وخت کې د نیکۍ او د ښېګڼو پر حقیقت پوهېده، خو د کم عمرۍ له وجې یې دغه کیفیت نشو بیانولی. د دغه کیفیت تر ختمېدو وروسته به یې چې سقراط کوم کار ترسره کاوه تر ډېره به د ډاډ وړ و. کله چې دا کیفیت ښه نتیجه ورکړه له هغې وروسته سقراط په هر څه پوه شو چې د الهام دی چې ماته کېږي. سقراط په دې آن و چې الهامي نښې نښانې د یو ټاګانو له لورې ده دته لارښوونې لپاره کېږي. کله چې سقراط ځوان شو پر هغو الهامي نښو او کیفیتونو یې چې پر ده به وخت نه وخت راتلل په پوره توګه پوه شو. دغه وخت دا یقین او باور پوخ شو کله چې په ضمیر کې نیکي او د ښو کارونو په حواله څه خاص خبره ضرور شته. د دغه دا ډول الهامي نښو او نښانو له وجې پر سقراط کوم کیفیت راته نوموړی باور ته د ډېر ناڅیز شی په څېر کتل د نه دي ویلي چې د لارښوونې لپاره دی همدارنګه که موږ الهامي نښو ته د ضمیر آواز هم ووایو نو دا په ډېره ښه خپاره وي، ځکه چې دی یې له ناظروي کارونو څخه منع کاوه او د نیکو او ښو کارونو مشوره یې ورکوله. بیا وروسته ورو ورو د سقراط دغه کیفیت چې پر ده باندې به وخت نه وخت راتو رسوا شو. ډېرې انتوالو به د ده هکله بحثونه کول، خو سقراط کله هم چاته دغه کیفیت په اړه څه نه ویلي.
او نه هم موږ ورباندې په سمه توګه پوه شوي وو. سقراط په خپله هم ځینې وخت پر دغه کیفیت هیڅ نه پوهېده. ماشوموالۍ څخه د سقراط تصور د یوتاګانو په هکله له نورو خلکو څخه بل ډول و. همدارنګه یې د ده نیکۍ تصور هم د عامو وګړو څخه بل ډول او منفرد و. لکه څنګه چې سقراط په اتن کې زیږېدلی، همدارنګه د اتن رواجونو مطابق میرټو نوم نجلۍ سره واده وکړ او د واده لا کال نیم نه ووتی چې میرټو د وبا ناروغۍ ښکار شوه. له همدې له امله ځواني مرګه شوه. سقراط دویم واده په 45 کلنۍ کې له زینټي نوم نجلۍ سره وکړ، ځکه هغه وخت وبا مرض ډېر په هر ځای کې، په هر امپراتورۍ، په هر ځای کې، په هره سیمه کې، نږدې سیمو کې، لرې سیمو کې به د وبا مرض راته او ډېر خلک به یې هلاکت رسول. نو په دې کې وبا مرض باندې د سقراط خپله مېرمن هم اخته سوې وه. ویل کېږي چې دغه نجلۍ له سقراط نه په عمر کې 20 کاله وړه وه. د زینټي په بدکلامۍ او بد چلند سقراط ته د زغم او تحمل خورا ډېر ځواک وروبخه. سقراط به د خپل مېرمنې هر ډول بد چلند او په خندا او په ورین تندي زغملو. سقراط به له دویمې ښځې څخه یوازې 3 بچیان درلودل. آخري او دریم زوی د سقراط له مړینې څخه وروسته پیدا شوی و. سقراط له دویمې مېرمنې نه یوازې له سقراط سره بدکلامۍ کوله، بلکې د هغه له شاګردانو سره یې هم بده رویه کوله. هغه د خپلې بدکلامۍ له امله په ټول اتن کې مشهوره و. له همدې امله ورڅخه زیات خلک خفه وو. نو دلته موږ ویلی چې دوی له سقراط سره بد عمل کوو، یا دا هم بدرنګه و، یا هم د دې بخوی بد و. موږ راوي یاستو، قضاوت یې پر تاسو. دغه وخت سقراط 50 کلن و. ښکاره خبره ده چې په یو ځای او ټولنه کې څوک 50 کاله تیر کړي، نو د دغه شخص کړه وړه، اخلاق، نیکي او بدي او همدارنګه ټولې خواوې ټولنې او خلکو ته په ښه ډول راڅرګندېږي. په دې اړه موږ ویلی شو چې سقراط دغه وخت په خپله ټولنه او سیمه کې د یو ښه نیک سړي په توګه مطرح شوی و. او په حقیقت کې سقراط همدا ډول شخص و چې چاته یې بد نه ورسېدلی. کومو خلکو چې سقراط په ټوله معنا پیژانده، نوموړي ته یې په ډېره درنه سترګه کتل. دې ټولو په یوه خوله وویل چې سقراط د وخت عقلمن او اخلاقي او که یې را لنډه کړم، سقراط په ټوله معنا سپېڅلی او ښه انسان دی، ځکه چې هغه خلکو ته د انصاف او رښتینولۍ درس ورکوي. سقراط په خبرو کې ډېر خواږه و، چې چا به ورسره خبره کولی دی به هم ډېر خوښ و، او له ده سره مقابل لوري به هم دومره خوښ و چې سقراط به په خبرو نه مړېده. د سقراط په خبرو کې ډېر زیات زړه او راښکون غښتی و. افلاطون په خپله یوه لیکنه کې بلنه نومیږي ایلیسی بیادیز لیکلي چې سقراط د یوتاګانو له ښکلي روح څخه برخمن دی. سقراط په خپل وخت له ټولو انسانانو څخه منفرد انسان و. هغه د دولت، حشمت او شهرت غوښتنه نه کوله. د سقراط به په عملي توګه خلکو ته نیکي، شجاعت او د انصاف لار ښودله. سقراط به ویل چې زمان او امکان بدلون مومي، خو نیکي او ښېګڼه خپل جوهر او صفات په هیڅ ډول لاسه نه ورکوي. نیکي او ښېګڼه په هر وخت کې پر خپل ځای په خپلواکه توګه مثبت اثرات لري. سقراط په خپله ټولنه کې ډېر عالم او د پوهې د پلار په حیث مطرح و. د سقراط نږدې دوستان او شاګردان پر دې باور چې سقراط ته د یوتاګانو لخوا یو ځانګړی پیغام راځي. کریفین یو ښکلی ځوان و چې هر وخت به له سقراط سره یو ځای اوسېده. کریفین له ډېرې زړورتیا څخه د کار په اخیستلو سره داسې وایي سقراط د وخت له ټولو انسانانو څخه پوه او بل ډول ښه انسان. په همدې خاطر کریفین ډیلي ته ولاړ چې هلته د اپالو دیوتامندرو د ډیلفي مندر ته به خلک تلل او له ده څخه به یې د خپل راتلونکي په اړه پوښتنې کولې. د بیلګې په توګه ځینو ورڅخه پوښتل چې د ده کار بار څنګه وي. یعنې مخکې به راهبان ډېر ول، کله به چې چا جنګ کوو، کله به چې هم څوک چېرته تلل، له هغه نه به یې پوښتنه کول راهبان. یا د مثال به زه تاسو لنډ درکړم، لکه کلیساګانو ته به ته بیا به یې پوښتنه کوله ایدې خوب، لکه د برټش امپایر ایدې به چې کله خوب ولید، د هغه خوب په مقابل باندې به یې کار کوو. نو همداسې دا زمانه چې تېره سوې، نو دوی به په همدې طور باندې روان ول او ډېر به یې راهبانو ته رجوع کوله. نو په دې اړه باندې خلکو له راهبانو نه پوښتنه کوله چې افلاطون په خپل ژوند او کار کې په پوهه فلسفه کې څنګه دی. ویل کېږي چې د ډیلفي کې د
اپالو دیوتا مندر ته یوازې دا چې یونانیان راتل بلکې د ختیځو ممالکو پاچایانو به هم ورته دا ډول پوښتنې راوړلې دي. اته نوموتی مشهور ډرامه لیکوال سوفوکلیز په خپلو ډرامو کې دا په زیات رسوي چې د اپالو دیوتا غیبي ویل ته رښتینی ثابت شوی دی. ده به ویل چې د اپالو دیوتا په غیبي ویلو باندې شک کړل نه دی پکار بلکې ګناه یې بللې ده. لکه کله چې د یونان د یوتاګان د خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلل د تل څیر ډلفین خپل ملاتړ کوه او په ډیر درنښت ورته قایل و او هغه کړه وړه پر ځای بلل. په خپله سقراط هم یو ورځ د خپل ملګري ته ویلي جنګ ته له تللو څخه مخکې د ډلفي اپالو دیوتا څخه مشوره واخلي ترڅو درته ښه لارښوونه وکړي. همدارنګه کیږي چې فن هم د خپلو پوښتنو لپاره د ډلفي ته لاړو او ډلفي د اتن په شمال لویدیځ غرونو کې واقع دی او دغه غرونه د دغه مقدسو غرونو په نوم نومولي دي. په ډلفي کې د اپالو دیوتا او د مندر په پلازمینه و د دوی په وینا د اپالو دیوتا یو حق ویونکی دی. د هر ډول پوښتنو ته ځوابونه وایي. پیرفین د هاتف غیب یعنی اپالو دیوتا په اړه له ماشوموالي څخه اورېدلی و. دغه وخت پیرفین د ډلفین شاندار مندر په ځمکه ولاړ په حقیقت کې څوک له نږدې څخه د اپالو دیوتا مندر په خپلو سترګو ونه ګوري هغه د عظمت احساس نشي کولی. پیرفین خپله پوښتنه د مندر استازي ته ورکړه او د دستور مطابق په انتظار کې کېناسته. تر لږ انتظار وروسته کله چې پیرفین د خپلې پوښتنې د ځواب په اړه پوښتنه وکړه د مندر استازي په لوړ غږ هغه ته ځواب ورکړ. کله چې پیرفین له مندر څخه راووت په لاس یې د څرمنې یوه ټوټه وه نو ایدي نور پاتې او هغه به موږ تاسو ته په روانه په دریم کیسټ کې ووایو او په دریمه برخه کې موږ تاسو ته وړاندې کوو د سقراط دغه تاریخ دوام درې موږ تاسو ته په دلته به راسئ تاسو به وګورئ چې کله په لیلیست راغلی په لیلیست کې به ښکته راسئ او دلته به تاسو وګورئ د سقراط د ژوند قصې او داستان دا موږ به تاسو ته ټول تعریف کړي او تاسو یې کولی ښه په خورا او په پادکاسټ او د سریالي ډول تاسو وګورئ. تر بلې ویډیو موږ تاسو لوی رب ته سپارو. د الله په امان.